ورور پوښتنه کړې ده که یو څوک مانځه ته ودرېږي او جب کې نصوار یا سګرټ وغیره یې دې سره لمونځ کیدی شي که نه؟ نو جواب دا دی، یو د نصوارو او سګرټو د استعمال خبره ده چې استعمالول یې ناروا عمل دی او نصوار د نشهیي عمل دی او د نشې والا شی استعمالول حرام دي. او دې باره کې ډېر احادیث دي، دې نه ځان ساتل پکار دي. هر مسلمان باید دې شیانو نه ځان وساتي. دویم د هغې د نجاست مسله ده. نو نصوار او سګرټ دا نجس نه دي، پلیت نه دي. کله چا په جامه باندې ولیږي یا چا سره په جب کې وي، چا سره مثلا په واسکټ کې کمیس کې وي، دې سره لمونځ کېدلی شي. اگر که دې سره لمونځ کول بهتر نه دي، د هغه وجه دا ده خو د ګناه والا شی دی، انسان سره جب کې دی. خو بیا هم که چا ورسره لمونځ کوو نو دا شیان دا ناولي نه دي، نجس نه دي، لمونځ ورسره کېدلی شي. السلام علیکم ورحمة الله.